مدرسې ته یو اجیر وغی چې مشر غوندې سړی و چې مولوي صاحب اورېدلي مې دي چې حافظ سره لاس کسون جنت ته ځي مور تل چې بالکل حافظ چې د قرآن حلال وګڼي حرام یې حرام وګڼي په قرآن یې عمل وي خالي لاس کسون نه هغه لاس کسون چې جهنم په واجب وي او د سره جنت ته ځي کنې په شاړو لګیا سترګې نه عشق ودرېدلې مورته چې ویلې وی چې مولوي صاحب په مخ وخت ډېر د بوډای مونږ خو حافظ نه جوړېږي یمو داسې بچیو نه نشته چې د هغې نه حافظون جوړ شي مو ته په دې امید راغلی چې تو په مدرسه شې د یو حافظ سره کاغذ ورته ولیکې چې که چېرې دا رب کامیاب کو لاسې کسونه الله اجازه ویر کړله چې دا تو سره جنت ته لوړ شي چې دا کاغذ ورته ورسره ولیکې چې په لاسې کسونه شوی مو یو ملانګه به ځون سره جنت ته بیا په ژړو لګي وچو دغ بچی ټوله خرچه وې د مو په سر باندې سه پر چې زړه اندای وې د خرچه وې زاده کاو مو ته د شاعر دا شعر پر درش قدر زر زر گر شناس د قدر جوهر جوهری قدر گل بلبل شناس د قدر عنبر عنبری زار قدر د زرګر څنګه د خپل بچون داسې نه خو بیا غمور لاګی دا د بل سره لیکل کای د خرچه په سر وخلی مش طرف خپل بل بچی رو کړی دی او سوچ مې نه جوړ چې دغه نه د حافظون جوړ شي دغه نه د عالمون جوړ شي سوچ مې صحیح چې دغه نه مولویان طالبان جوړ شي دا خوري د شي دا سټیج باندې چې نوستي دا څه خوري دغه طرف سمرای ذات ور کړه غندان علی ش سرچیم جی ترابر سیرا سای تو بچیو قران ته ګنډه والی دې رضی دې خوري و مری دغه لار زین ور کای د حالات سوچ ته دماغ او د زړه نه وبوسیه